د قوشتېپې په لاسته راوړلو باندې مو دومره وینې تویې کړي که په 550,000 هکتاره ځمکه ورخوشې سي بې تکلیفه یې خړوبوي. اوږدوالی یې 215 کیلومتره، عرض یې 100 متره او ژوروالی یې 8 متره ده. په لومړي فاز یې 180 میلیونه ډالره لګښت راغلی. 3,000 ماشینري پکې مصروفه ده. انجینران مو خپل دي، انجینران افغانان، سیمټ افغاني، سیخ هم افغاني دي. د افغانانو د ژوند لپاره د اکسیجن حیثیت لري. د قوشتېپې کانال یو د امن غږ ده. د قوشتېپې کانال د اوبو تیرولو ظرفیت دومره ده که چیرې د کجکي غوندې لوی او وچ بند ته ورېله سي په 200 ورځو کې یې ډکوي. د دهلي بند په 5 ورځې وخت نیسي او د کمال خان بند خو په 22 ساعتونو کې پرچاویږي. 50 میلیونه وګړو ته د غذا برابرولو ظرفیت لري. تجربه له مخې 2,50,000 جریبه کیږي. 2 کمپلیکسونه زراعت او مالداري او صنعت به ولري. 150 شرکتونه پکې مصروف دي. د پردیو له احتیاجه مخلاصوي. افغانستان به په پوره معنا له غلو او دانو خودکفا شي. ټول کارکوونکي یې خپل غریب افغانان دي. د بلخ له کلدارې ولسوالي پیل کیږي. د افغانستان په اقتصادي وده کې تر ټولو مهمترینه پروژه ده د افغان ولس د هوساینې کانال. تر شاوخوا 10,000 بېوزله کسانو پورې خلک په کار بوخت دي پکې. بهرنۍ رسنۍ یې په مصنوعي سمندر نوموي. افغانستان به د غنمو په لحاظ په ځان بسیا شي، ان صادروونکی هیواد به شي. د امو سیند نه سرچینه اخلي قوشتېپه یعنې د زرو کان. د افغان تقدیر بدلوي، د اسیا ښایست او د افغانستان لیدلوری بدلوي. په دې اوبو کې له چا سره کوم قرارداد نه لرو او نه هم څوک د فرمایش حق لري. خپله خاوره، خپل اختیار، خپله قوشتېپه. د وخت په تېرېدلو سره به شاوخوا ټوله منطقه شنه سي او د نړۍ یوه ښکلې منظره به وي. خلک به چکر ته ورځي. د غلو دانو له پلوه افغانستان د نورو هیوادونو له احتیاجه په بشپړ ډول خلاصوي. افغانستان به د زراعت له پلوه په ځان بسیا کوونکی وي انشاءالله. د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده. قوشتېپه د سرو زرو ویاله زمونږ قوشتېپه چې ورسره 40 میلیونه زړونه خړوبېږي او 40 میلیونه وږي او تږي مړوي. قوشتېپه افغانستان.